او بیا جمع د 20 کالو کې چې کوم زهر خواره کړي دي دا دې بدیل ونیسي. کم فرهنګ، کم ثقافت، کم تمدن، کم ترقی، کم پروژه، کم د برق فابریکه، کم زما د هیواد بشپړتیا، کم ملي پروژه. خو یو نظام چې په 12 لغتو او په 12 ورځو کې د موټرسایکل والا چپه کړي، ته څه فکر کوې؟ د هغه به لاسته راوړنه څه وي چې داسې بعضې خلک پسې نښلي؟ آیا د یو مسلمان په صفت که په بهر کې وي که داخل کې وي، آیا دا نشي ویلی چې زندان په خواو که دا اوسه یا مسلمانه یو بار خو د دې هیواد د حقایقو نه ځان خبر کا. تا د فضا اختیار په لاس درلودلو، تا د ځمکې اختیار په لاس درلودلو. زما خور د کابل په سرب لنګېدله خو د خارجي ټانګ نه مخ کېدلی نه شوله. زما خور او مور به په کور کې پراته وو او ده به ورته د تیاري نه دسان کولو او بربنډ به یې راجګولو. دا کړی د پاکستان په زندان کې مړه کېږي.